السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو، امید لرم چې تاسو به راته روغ جوړ او د صحت په کله یو سنبال وئ. زه یم هلال خوستی د هلال ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه یو ځل بیا دوستانو تاسو ته د ډېرو خوندورو په زړه پورې او معلوماتي ویډیو سره راغلی یم. دوستانو نن ویډیو کې تاسو ته درښایم چې څنګه کولی شئ چې د جیمیل یا پلی سټور آی ډي مکمله طریقه زده کړو، یعنې څنګه کولی شئ چې په خپل موبایل کې د پلی سټور یا جیمیل آی ډي جوړ کړو. چې له ما څخه په واتساپ، مسنجر او ټلګرام کې بعضې دوستانو پوښتنه کوله او دوی سره دا پوښتنه پیدا وه چې موږ نشو کولی چې د جیمیل یا پلی سټور آی ډي جوړه کړو. نو دوستانو د پلی سټور یا جیمیل آی ډي جوړول ډېره اسانه طریقه ده چې اوس ویډیو کې ټوله طریقه درښایم. خو دوستانو مخکې له دې چې په ویډیو باندې فایل وکړو، همدا اوس زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ چې کوم د ګرځي نښه راوځي او فایل باندې کلیک وکړئ چې تر څو زموږ هره نوې معلوماتي ویډیو تر تاسو ورسیږي. نو دوستانو د ویډیو په طرف ځو، تاسو به داسې راشئ دوستانو ایمیل ته. دا د دوستانو دا جیمیل به راخلاص کړئ، دا باندې به کلیک وکړئ. دوستانو لږ صبر کوو چې موږ ته یوه بله صفحه راخلاص شي. نو دوستانو تاسو وینئ چې دلته ماته یو بل ډول صفحه ښکاره شوه. که تاسو چیرې کې نوی ایمیل جوړوئ نو دوستانو تاسو ته به حتما دغه صفحه نه ښکاري. نو دا تشویش به نه کوئ چې موږ ته خو دا ډول صفحه ښکاره نه شوه. نو تاسو ته یو بل ډول صفحه ښکاره کېږي. ماته په دې اساس دا صفحه راښکاره شوه چې ما خو یو څو ایمیلونه مخکې په دې جیمیل اکاونټونه لرم، په همدې اساس ماته میسیجونه راغلي دي او میسیجونه چې دي ماته راغلي او دلته ښکاري. نو تاسو ته یوه بل ډول صفحه راځي چې هغه کې به تاسو خپل ایمیل جوړ کړئ. نو وروسته ټوله طریقه یو شان ده، خو لومړی سهار کې بیا توپیر کوي. نو دوستانو د نوي ایمیل جوړولو لپاره به په دې عکس باندې کلیک وکړئ. دوستانو دا عکس باندې مې چې کلیک وکړ، دوستانو تاسو وینئ چې تقریبا ما لاس ایمیلونه مو په دې جیمیلونه لرم، په دې کې مې خپل آی ډي راخلاصې دي. نو دوستانو د یوې بله جیمیل اکاونټ د جوړولو لپاره بیا هم په د لاندې کوم اپشن چې دی دوستانو تاسو وینئ، دغه اپشن چې دی دغه دی دوستانو اډیټ انادر اکاونټس. دوستانو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ د بل ایمیل د جوړولو لپاره. بیا به دوستانو تاسو دلته تاسو لیکلی ګوګل، په دې ګوګل باندې به تاسو کلیک وکړئ. دوستانو ګوګل باندې مې چې کلیک وکړو، دوستانو لږ صبر کوئ چې موږ ته یوه بله انټرفیس راخلاص شي. لږ صبر کوو دوستانو. دلته به که تاسو د فینګر یا ګوته کوډ ورکړی نو تاسو به د ګوته کوډ ورکړئ، او که پاټرن کوډ ورکړی وي رسمي پاټرن کوډ به دلته ورکوئ. دوستانو ما خو د ګوته کوډ ورکړی، دوستانو ما کوډ به خلاص شي. دا دی دوستانو زموږ کوډ خلاص شو. اوس به تاسو وینئ چې موږ ته جیمیل ټوله طریقه راځي. نو دوستانو دا دی وروسته چې ما تاسو ته یادونه وکړه ټوله طریقه یو شانته ده. دوستانو اوس به له دې ځای څخه تاسو تېر شئ. دې ځای کې هغه ایمیل راخلاصېږي کوم ایمیل چې تاسو مخکې په موبایل کې راخلاص کړی وي او تاسو ته پاسورډ، ایمیل او نمبر یاد وي، نو تاسو دلته بیا خلاصولی شئ. نو دوستانو د نوي جیمیل د جوړولو لپاره د لاندې کوم اپشن چې دی دوستانو، دغه اپشن چې دی دوستانو تاسو به په دې ځای باندې کلیک وکړئ. دوستانو دلته لیکلی ګریټ اکاونټس. دوستانو تاسو په دې ځای باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو ته دوستانو لیکلي دي دې ځای کې چې فور مای پرسونل یوز. دوستانو په دې ځای باندې کلیک وکړئ. لږ صبر کوئ چې موږ ته بله انټرفیس راخلاص شي. دوستانو دلته به تاسو نوم ولیکئ او دلته به تاسو تخلص ولیکئ. دوستانو اوس دلته یو زه نوم ورته لیکمه، ټایګر افغان، ټایګر وبخښئ ټایګر. زه به یو نوم ورته انتخاب کوم. دوستانو تاسو چې هر نوم وي مشکل نه لري، زه به دا یو نوم ورته انتخاب کوم. تاسو چې ما دا یو نوم ورته انتخاب کړو، دوستانو تاسو هر نوم چې فرق نه کوي، یوازې تاسو. خو دوستانو یوه بله مهمه او ضروري خبره دا ده چې تاسو باید په خپل نوم باندې ایمیل جوړ کړئ. دوستانو ما خو زیات ایمیلونه په خپل نوم باندې لرم، په همدې اساس دا غواړم چې تاسو د لارښوونه په خاطر د یو ایمیل جوړ کړم. دوستانو په نیکسټ باندې به ورته کلیک واخلئ. نیکسټ باندې مو چې کله ورته کلیک واخیست، دوستانو دلته تاسو ته 4 اپشنه درکوي: ډے، مونت، ایئر، جنډر. دوستانو لومړی کې به تاسو ورځ ورته انتخاب کړئ. دوستانو دا فرق نه کوي هره ورځ چې مثلا شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، دا فرق نه کوي، هره ورځ چې تاسو ورته انتخاب کړئ. دلته به مونت ورته انتخاب کړئ. زه مثلا ورته انتخابوم اوس خو ډسمبر میاشت ده او زه ورته انتخابوم جولای میاشت، او ترڅنګ کال هم 2023 زه ورته انتخابوم 1998، او جنډر به ورته میل انتخاب کړئ. دوستانو او په نیکسټ باندې ورته کلیک واخلئ. دوستانو نیکسټ باندې مې چې کلیک واخیسته، موږ ته بله صفحه راخلاصېږي. دوستانو لږ صبر کوو
ترڅو موږ ته بل انټرفیس دا دی راخلاص شو دوستانو. دلته تاسو ته درې اپشنونه درکوي. یو دا اپشن دی دوستانو، دغه اپشن تاسو وینئ، دې کې تور تاسو لپاره یو ایمیل جوړ شوی، او بل دغه اپشن دی، دې کې هم تاسو لپاره ایمیل جوړ شوی وي، او بل دا دی دوستانو، په دې کې به تاسو ایمیل چې دی نوی به جوړوئ دوستانو. دغه اپشن چې دی دې کې به تاسو نوی ایمیل لاګین کوئ. دوستانو زه دې ځای کې یو دوستانو وبخښئ دغه ایمیل راخلاصوم. دا ایمیل چې دی زه راخلاص کړم، د ایمیل چې دی دا به زه راخلاص کړم دوستانو. دا به زه راخلاص کړم او په نیکسټ باندې به ورته کلیک واخلم دوستانو. نیکسټ باندې به ورته کلیک واخلم دوستانو. اوس په دوستانو زه د ویډیو لږ سکیپ کوم ترڅو زه یو پاسورډ ورته انتخاب کړم دوستانو. یوه دا خبره ده چې د ایمیل پاسورډ چې دی دا 8 خانې دی، یعنې 8 حروفه باید تاسو پاسورډ ورته انتخاب کړئ جیمیل لپاره. نو زه ویډیو سکیپ کوم، تر هغې به مو پاسورډ هم ورکړی وي دوستانو. لږ صبر کوو دوستانو. دا دی موږ پاسورډ ورکړو او اوس به یې په نیکسټ باندې ورته کلیک واخلم دوستانو. په دې نیکسټ دا دی دوستانو. اوس به دلته زه د موبایل نمبر ورکړم، کوم نمبر چې تاسو غواړئ ورباندې ایمیل جوړ کړئ دوستانو. زه یو نمبر ورکوم، تاسو بیا هم دا ډول نمبر ورکړئ دوستانو. بیا به په نیکسټ باندې ورته کلیک واخلئ دوستانو. دا نیکسټ ده دوستانو، دلته به تاسو کلیک وکړئ. دا د دوستانو موږ ته جیمیل اکاونټ په بشپړه توګه باندې جوړیږي، او بیا به هم په نیکسټ باندې ورته کلیک واخلئ دوستانو. دلته به تاسو لاړ شئ آی اګري یا چې زه موافق یم، په دې باندې به دوستانو تاسو ورته کلیک وکړئ. صبر کوو چې موږ ته پلی سټور اپ هم په دې ډول راخلاصیږي دوستانو. لږ صبر کوو. دا د دوستانو ګوګل سروس، یعنې چې ګوګل خدمات موږ ته په دې ایمیل کې اوس خلاصیږي. لږ صبر کوو، موږ ته به ټوله طریقه دوستانو دلته ښکاره شي. اوس دوستانو دا دی زموږ نوی ایمیل چې دی دوستانو دلته ښکاره شو، تاسو به وینئ حتما. دغه دی زموږ نوی ایمیل، دغه دی دوستانو زموږ نوی ایمیل چې اوس مو جوړ کړ دوستانو. اوس همدا ایمیل دی، دا غواړم چې د جیمیل اپ ته لاګین کړم. یا دوستانو تاسو به په دې ځای باندې بیا هم کلیک وکړئ دوستانو. وبخښئ دوستانو، تاسو په دې ځای باندې کلیک وکړئ، دا جیمیل به ووایي او تاسو به هلته وینئ چې زموږ ته ایمیل اپ راخلاص شوه دوستانو. اوس دوستانو بعضې دوستانو دغه پوښتنه هم کړې وه چې څنګه کولی شو چې د جیمیل میسیجان چک کړو دوستانو. داسې به دوستانو تاسو لاړ شئ، اوس به دوستانو بیرته جیمیل ته تاسو لاړ شئ دوستانو. دې ته هم موږ ته کوم میسیجونه نه دي راغلي تر اوسه پورې دوستانو. د جیمیل د میسیجانو د چکولو لپاره دا دی دوستانو، دلته موږ ته ولیکل، تاسو به وینئ چې د نوي جیمیل ته موږ ته یو میسیج راغی، ټایګر پینس سیټینګ اپ یور نیو ګوګل اکاونټ. دوستانو موږ ته ولیکل چې تاسو نوی ګوګل اکاونټ سیټینګ هم پای ته ورسېده دوستانو. د نوي ایمیلانو د چکولو لپاره نوي کوم موږ ته چې نوي میسیجونه راغلي وي دوستانو، تاسو به په دې اپشن باندې کلیک وکړئ دوستانو. تاسو وینئ دلته دې اپشن باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ دوستانو. دې اپشن باندې چې کلیک وکړئ دوستانو، تاسو ته دلته لاندې یو ځای ښکارېږي دوستانو. تاسو به وینئ دلته دوستانو، تاسو دلته وینئ آل ایمیل، په دې ځای باندې به تاسو کلیک وکړئ دوستانو. دا دی دې ځای باندې چې موږ ته څومره ایمیلونه راغلي دوستانو دلته به موږ ته ښکاري. دا دی دوستانو. اوس په دې ډول موږ د جیمیل میسیجان چکولی شو دوستانو. دا وه د جیمیل د آی ډي د جوړولو ټوله طریقه دوستانو. په راتلونکي طریقه کې درته ښایم چې څنګه کولی شو چې د فیسبوک ویډیو بې له دې چې کوم اپلیکیشن ته ضرورت ولرو خپله ګلارۍ ته ډاونلوډ کړو دوستانو. تر داسې ویډیو پورې ما هیله